بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كتاب رحيق الأزهار دا شرح بسلسلة كي دا مبارك درسونه او دا الله په توفیق سره من هغه دعاګانې او اذکار ختم کړي چې د هغې تعلق او د حج او د عمرې سره دی. بیا د هغې نه بعد مؤلف وایي ادعیة الهم والحزن والخوف، د غم او د خفګان او د یرې په وخت کې دعاګانې. په دې کې فصل کې موږ یو دوه دعاګانې ذکر کړي او دا خبره ما ذکر کړې وه چې په ژوند کې هر قسم حالات راځي. کله په سړي باندې غم راځي، کله په سړي باندې یره راځي، کله د سړي زړه ته خفګان رسي. نو داسې نشي کېدی چې سړی دی ټول عمر په یو حال باندې چې زه به همیشه خوشحاله یم، دا نشي کېدی. او زه به همیشه مالدار یم، دا نشي کېدی. زه به همیشه روغ صحت لرم، دا هم نشي کېدی. او دا ټول امتحان دی. نو امتحان د دنیا دارالابتلا ده، زید امتحان دی. په دې کې قسمه قسم حالات هم دې دپاره راځي چې زموږ د ایمانونو پته ولګي، زموږ د خپل رب سره څومره لګي او څومره نه لګي، او د هغه د دین سره. نو دلته دا کمې دعاګانې چې مؤلف را جمع کړي دي او اذکار، د دې تعلق د غم او خفګان او یرې سره دی. او په دې نوم باندې ډېر خلک یو قسم تجارت کوي، او هغه داسې چې دا بې دلیله وظیفې چې بیانېږي نن سبا، او د هغې نه مخکې دا وایي که چا ته غم رسېدلی د هغه دپاره خاص وظیفه، او که چا ته مصیبت رسېدلی د پیسو مسلې د بیمارۍ د هغه دپاره وظیفه. او زموږ دا خلک دغه قسمه وظیفو ته څه خوشحالي غواړي چې بس دا غم په یو ټک کې یو 2 منټه کې ختم شي، زه به دا ذکر ویم او قصه به ختمه شي. نو اول دا معلومات کوي چې هر څوک د تم خبره کوي چې د سره په دې خبره دلیل شته او که نه. او دا زموږ ډېر ساده توب به ورته ووایم، یعنې بل ټکی به نه وایو، ساده توب به ورته ووایو. دا زموږ د بعضو ساده توب دی. وایي ګوره نو ته دې څه له تنګې، هغه خو هم خلکو ته د الله ذکر کوي. اوس دیم تا نه خلاص نه شو چې یاره دا ذکر بې دلیله دا پرېږدي، لږ خلکو ته د الله ذکر کوي. ګوره چې کله داسې موږ ووایو چې دیم پرېږده او هغه هم پرېږده او دیم پرېږده او هغه هم پرېږده، نو کیسه لاړه ټوله ختمه شوه. بیا صحیح دین، صحیح طریقه او غلطه، د هغې تمیز به څنګه کوو؟ ځکه چې هلته ته وایي چې ټول صحیح دي او هر یو د الله دین ښیي، بس غلی شتې. نه، موږ به غلطي ته غلط وایو، صحیح ته به صحیح وایو. اگر که مخامخ سړی د غلطې لارې له د الله د ذکر نوم ورکوي یا د الله د عبادت نوم وله ورکوي، او که هر څه ول نوم وله ورکوي، زموږ د نومونو سره کار نشته. زموږ کار دې سره دی چې دی په دغه ټیم کې چې دا څه بیانوي یا څه ذکر کوي دا شتي او که نه، دلیل په اعتبار سره. نو د غم او د خفګان د یرې وخت الحمدلله اذکار او دعاګانې قرآن او حدیث کې راغلي دي. په کار دا ده چې دغه مستند چې کوم اذکار دي او دعاګانې د هغه یادې کړی شي. او د ټولو لویه خبره دا یاده که ګوره چې چا ته دا دعاګانې نه یادي، دا اذکار ورته نه یاد، دا خبره یاده ساتئ چې لنډه د غم په وخت کې د الله سره مضبوطه رابطه چې دې ساتلي په راحته کې دا ډېره فایده ورکوي. په راحته کې چې د الله سره مضبوطه رابطه ساتلي دا په غم کې ډېره لویه فایده ورکوي. نو مخکې له دې نه چې ته منډې وایې چې یاره ما ته یو ذکر وښایه او ما ته وظیفه وښایه، ما ته دعا وښایه، دې ته وګوره چې په راحته کې ستا د الله سره رابطه څنګه وه. کله چې دا غم په تا نه و راغلی نو ستا د دغه رب سره رابطه څنګه وه. لکه چې هلته حدیث کې دا راځي چې الله پیژنه په راحته کې، تا به پیژني په سخته کې، او الله یادوه په راحته کې، تا به یادوي په سخته کې. اوس انتظار کوه چې تا راحته کې څه کړي دي. که راحته کې د الله ډېر یاد کړی او د هغه سره تعلقات ښه
بېغمه شو اوس دې هم نه پرېږدي. که راحته کې دې ورسره رابطه نه وه او دې ټایم کې چغې وی نو دا خو هسې بیا هغه وقتي طور ته یو کار کې بس د خپل غم ختمول غواړي. او دا خو د مخلوقات هم یو بل ته وایي چې کله داسې چا پسې ورشي سخته کې یاره دا صرف سخته کې دی خو راځي چې کله وي حالات یې برابرې بیا وایي زموږ نوم هم نالي. دا مخلوقات هم خپل منځ کې دا خبرې کوي. د خپل رب سره رابطه راحته کې مضبوطه ساته، غم کې به د هغه مرسته کوي. ټول نه غټه مسله ده. دویمه دا یاده کوي ایسته ته هم نه دي یاد هغه اذکارو کې او دعاګانو کې چې کومې قرآن او حدیث کې راغلي دا خو درته یاد دي که نه چې الله تعالی سوچت کې وجاړې او د خپله پښتو ژبه کې ورته وایي چې یا الله زما دا غم ختم کړي، یا الله زما دا مصیبت ختم کړي. دا خو موږ ټولو ته راځي. دا یو اوچته دعا ده چې ته الله ته وجاړې، خصوصا په هغه اوقاتو کې په کومو وختونو کې چې د دعاګانو د قبولېدو امید ډېري. په هغه وختونو کې الله ته وجاړې او الله ته فریاد وکړي او خپل غم او مصیبت الله ته مخامخ کړي. لازم نه ده چې زما او ستا غم به هله ختمیږي چې کله موږ ته هغه اذکار او دعاګانې یاد دي چې قرآن او حدیث کې راغلي. که دا یو سړي ته یاد هم نه وي نو ورته چا یادې کړي دي نه هغه یې زده کړي نو بس الله ته جاړه، خپله مسله ورته بیانوه او امید دی چې الله به ستا مسله حل کړي. په دې کې موږ دوه دعاګانې ذکر کړي وي. یوه لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. یو دا ذکر شو. دویم اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت. دریم دعای راوړې ده د انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی او د امام ترمذي راوړی وی كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر، چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله څه مصیبت راغی یا یو کار به ورته سخت شو نو دې نه دا فایده راووته چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند د دې نه خالي نه دی. زما او ستا د به دې نه څنګه خالي شي؟ دا کمقلتوب دی چې سړی دا وایي زما داسې ژوند په کار دی به کې د سره څه مسله نه وي. دې ته کمقلتوب وایي. چې کوم سړی دا خبرې کوي نو د عقل کمی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچته هستي، هغه ته هم په ژوند کې مسلې راغلي دي، هغه باندې هم سختي راغلي دي، هغه ته هم مصیبتونه راغلي. نو چې کله به هغه ته څه مسله سخته شوه نو هغه به دا وي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ای همیشه ژوندي ذاته، ای نظام چلوونکیا، ستا په رحمت سره تا ته فریاد کوم یا تا نه مرسته غواړم. ډېره اوږده دعا ده که نه؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. خو دومره قیمتي ذکر او دعا ده که نه چې تپوس یې مه کوه. یو ټکی او د هغې مناسبت او د هغې ربط حیران بشي ته. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ای همیشه ژوندي ذاته، ای نظام چلوونکی ستا په رحمت سره تا نه مرسته غواړم یا تا ته فریاد کو. نو ګوره یا حی د الله بل نوم یې ذکر نه کو، بل صفت نه، یا حی وي ای ژوندي ذاته. دا مسلې زموږ حل کولی هم هغه څوک شي چې هغه همیشه ژوندی. دا انسانانو د وس قصه نه ده. انسان یو سبب ګرځېدی شي او هغه هم وقتي طور سبب ګرځېدی شي. مسله حل کولو دپاره ته ډاډه په هغه چا ورتلی شي چې هغه په یو حال وي، همیشه ژوندی ذات دی الله، یعنې هېڅ پروا مه کوه. اوس ګوره په دې مخلوقاتو کې بس داسې چې یعنې موږ سره منډې وایي، موږ ورسره منډه وایو، داسې او دا ژوند داسې روان دی. اوس که ته په ده باندې کلي اعتماد وکړي پوره او زه تا ته دا ووایم که دی مړ شي
نو بیا که ته پوره اعتماد په دې مخلوق کې او الله د نه هېر شو او که دا مخلوق مړ شي نو بیا او که دی بیمار شي نو بیا او که دی غریب شي نو بیا او که دی تا سره ورانه شي نو بیا او داسې پسې ځه نو هغه ژوندي ذات ته یې وایه چې همیشه ژوندی دی په هغه مرګ نه راشي. بلې دا وایي چې یا قیوم ای نظام چلوونکیه، نو چې نظام چلوونکی دی او هر څه د هغه په لاس کې دي نو دا غم ختمولو هم د هغه په لاس کې دي. دې راوستی دی ختمول د هغه په لاس کې. اوس مخلوق ته یو سړی چغه وي، یو سړی لګیا دی پیره بابا را مدد شي، هسې مثال، یا لوی ځوان ته وایي را مدد شي، یا بل پیر او بابا ته چغې وایي، نو هغه خو ځان له الله ته محتاج دی. د هغه په لاس کې څه دي چې ته ورته چغې وایي؟ هغه مړ پروت دی، دومره طاقت په هغه کې نشته چې په خپله راپاسي او دې کور ته راشي. چغه هغه چا ته ووایه چې نظام چلول د دنیا او د آخرت د هغه په لاس کې دي، نو مرسته به در سره وکړي، لار به دله پیدا کړي د دې غم نه د وتو. څومره ښایسته الفاظ دی دې دعا. ګوره برحمتک استغیث، بله فایده، الله ته د الله رحمت وسیله کو، یعنی ستا په رحمت سره تا نه مرسته غواړ. ولې رحمت وسیله کو؟ د الله بل څه صفت ولې نه ذکر کو؟ ځکه چې الله د باندې رحم وکړي نو غمونه مصیبتونه به دله ختم کړي. ته په زور خو د الله نه څه نشي اخیستی که نه، بدماشي کې په زور الله ته وایي چې لازم به یې کې، نه، الله ته به فریاد وکړي، الله به د باندې مهربانه شي، مسله به دله حل کړي. خیال م دې الفاظو ته که نه، دا هسې پیغمبر نه دی ویلي چې بس روایله ویې وایه، تړون دی، ربط دی. ځکه د ټولو نه اوچت ذکر او دعا هغه ده چې کومه قرآن او حدیث کې راغلي، دا د هغه دعاګانو اذکارو نه غوره چې سړی د ځان نه وایي اگر که اجازت د هغې وي، وایي نه دا ډېر اوچتې دي. او لویه فایده پکې بله دا یاده کړي، هغه مسئلې پکې ذکر نه کړه، یعنی الله بس ستا په رحمت سره زه تا نه سوال کوم او تا ته فریاد کوم او تا نه مرسته غواړم، بس. ګوره الله رب العزت په هر څه باندې پوهه دی، او ته چې دا فریاد کې الله ته او هغه ته د هغه رحمت وسیله کوې نو هغه ته پته دی چې ولې کوي. نو که ته مسله ذکر هم نه کړې، اخو علام الغیوب دی او علیم بذات الصدور دی، زړه کې څه دي، ذهن کې څه دي، هر څه نه خبر دی. او د بعضو نیکانو خلکو د دعاګانې لکه اوس یو دا شوه، او یوه د ایوب علیه السلام دعا، انی مسنی الضر، یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی، وانت ارحم الراحمین، او ته رحم کوونکی ذات. خو نو دی ونه وایي چې دی د الله نه څه غواړي، صرف یې دا وایي چې یا الله مصیبت را رسېدلی دی، بس. نو الله ته خو د زړه پته ده، او هغه له حیا ورځي، ادب دی، نو صرف دغه خبره وکړه او بس. د دعا یو قسم بعض علما ذکر کوي، او ما د دې ما ته ښکاري دې کتاب په اوله کې ما ذکر کړی یم، موږ چې کله درسونه نوي شروع کړو دې کتاب ده. یو سړی راغی جومات ته، مثال ماښام مانځه نه بعد ماسخوتن، او راغی او الله ته یې وژړلو او تلاوت یې وکړو، یو څو رکاته مونځ یې وکړو، جومات کې وخت تېر کړو لاړو، بغیر د دې نه چې دی الله ته څه ووایي، یعنې څه دعا یې پکې زیاتي دعا، یو خو مانځه هغه اذکار دي، جومات ته وتو راننوتو جدا خبره، زیاتي داسې الله ته ونه وي.
او دی راغی او تلاوت او اذکار او جړاګانې او مونځونه یې وکړو لاړ. الله رب العزت ته پته وه پته ده چې ده ته کومه مسله ده زړه کې څه و څه نه و یا رسول الله حل کوي. ما تاسو ته وایي که نه نږدې ورځو کې موږ دا خبره ذکر کړې چې دعا په دوه قسمه وي. یو ته دعا او مسأله ویله کېږي ته الله ته ووایې چې یا الله دا راکړه، او دویم خیر خیریت دی. ځکه زه هره مسله چې نوټ کړې نو یادېږي به راته. اوس زما په دې مخ کې خو یې لیکلي نه وي، که لیکلي زما به یې تندي او ذهن ستاسو د بخاري په شان نه دی. ځکه چې امام بخاري کې دا صفت وه چې به خبره واورېده به بیا به ترې نه هېرېده. نو خلک بعضې خبرې لیکي ډېرې اهمې فایدې، او بدګماني به نه کومه، او شوق دومره د بعضو ملګرو نه دی چې هغه بیان بیا واوري، زاړه بیانونه واوري، الا یو څو ملګري چې د هغوی دا شوق وي او هغه هر بیان بیا بیا اوري. دا مسله ما څو پیرې بیان کړې ده چې دعا یو دغه دی چې ته الله ته سوال وکړي. یو دعا دا عبادت چې موږ کوو دا په خپله یو دعا ده، د الله نه سوال کول دي. او ما ډېر لرې نه دی تېر شوي هفته کې که څه لګیا وم، او تاسو سره مې مثال هم دا در کوم. ته چې ماسخوتن مانځه در رالې ولې نو خو د عبادت کې ته یو قسم الله ته وایي چې زما نه راضي شه. سوال نه شو؟ سوال شو. دا هم دعا ده که نو ستا دې جومات ته راتله دا مونځ دا ذکر دعا ده. نو دې کې هغه مسئلې ونه وي او دی وایي چې برحمتک استغیث، فریاد تا ته کوم. ګوره الله ته فریاد کول شرف او عزت دی. شرف او عزت هغه دا دی چې ته الله ته فریاد وکړي. خون لذت پکې پروت دی ورب الکعبه. او فریاد مخلوق ته کول دې سره سړی ذلیله کېږي. فریاد ګوره مخلوق ته کول روا په دې کې هغه دی چې هغې ته ضرورت را پېښ شي. هم په دې نیت به نه کوي چې ځان ذلیله کړې، لکه یو خبره لازم ده چې ته بیان کړي چاته. لکه ته ډاکټر ته وایي چې بس بیمار یم او تکلیف د ډېرو ورځو نه دی. دا فریاد او شکایت د هغه دی چې ته به لازم کوې چې علاج دله وکړي، دوايي دله درکړي. په دې کې ځان ذلیله کول مقصد نه دی. در شان بله څه مسله راله بله راله چې ته یو سړي ته خپل حال د دې دپاره نه بیانوي چې د الله شکایت ورته کوې، نه یو حقیقت ته بیانوي چې هغه د نه تپوس کړی دی یا د دې نه بغیر دا مسله نه حل کړي. نور فریادونه لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام ویلو انما اشکو بثي وحزني الى الله. زه خپل فریاد او خپل غم چا ته اورم؟ الله ته اورم. خصوصا د شپې په تیاره کې الله ته ودرېږه او چې کم فریاد د سړي ورته یې کوه، نه دي چا ته ښایي هغه مسله به دله هم حل کړي، نه د نه پرده اوچتوي، نه به ذلیله کېږي. انسانانو ته که داسې فریادونه وکړي ذلیله به شي، سبا له به د خلکو ته ښکاره هم کړي. قدم په قدم به د باندې اثباتي او به یې داسې ځه. نو ذلت او ذلت. څلورمه دعا روایت یې راوړی دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. امام احمد راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې ما اصاب احدا قط هم ولا حزن، چې کله یو سړي ته یو غم یا خفګان ورسي فقال وهغه دا دعا وواړي، اوس دې ته وکړي. دا دعا رسول صلی الله علیه وسلم ښیي او پرېږدي هغه وظیفې چې هغه بې دلیله او بې سنده. 1,00,000 پیرې به دا وي او 2 لاکه پیرې به دا وي او بیا به پسې وي توره چرګه حلاله کړي او بیا په جومات کې به ورسره ناست وي ښځې را ښځې به
او بعض پکې وایي چې یواب ته به اسمان ته ورسره نه ګوري، هله به وظیفه کار کوي. بعض وایي په لختي به ورسره نه اوړي، او بعض وایي چې دا به پخی چې کله کچه شي. دا په دې د کوم ځای نه دا قیسې راویستې دي چې کله دې ته پکې دا شرطونه مرطونه کېښودو، پوه شي چې دا سړی په تا باندې تجارت کوي او تا پورې مسخرې کوي. مستند ذکر چې ته پې مطمئن یې. لکه اوس دا حواله موجود ده، حدیث صحیح دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي یا صحابي ویلي، ښه مطمئن اوسه. او نو سره پکې دا شرطونه شته چې اسمان ته مه ګوره، په لختي مه اوړه او توره چرګه هلاله کو، څلوېښت ورځې په جومات کې ناست او په ګوټ کې او خوځېږي را خوځېږي به او نور څه کار به نه کوې، یې پخه کو یې کچه کو، دا قیسې پکې نشته. چې چاته هم غم او خفګان ورسېدو او هغه دا دعا ووایي اللهم انی عبدک، یا الله زه ستا بنده یم، ابن عبدک، او ستا د بنده زوی یم. اوس ما ته دا پته نه شي، زه به یو سوال وکړم تاسو نه خفه نه شي، د کومو ملګرو سره چې کتابونه نه وي دوی دا دعاګانې څنګه یادوي؟ موبایل نه څنګه؟ او تا سره دی بله څه طریقه دی د یادولو؟ نو دا عذر خو ستا نن راپېښ شو، چا دلته شوي؟ او نو دغه کېدی شي چې په یو پر اورېدو سره یادېږي. بیان یو طریقه دا ده، یو طریقه وی دا ده چې بیان اور خو دا یعنې زه بدګماني به نه کوم، خو ډېر لږ به وي چې هغه به دا طریقه خپلوي چې دومره شوق یې دی چې بیا لاړ شي بیان واوري، بیا یې واوري، بیا یې واوري او دعا ته یادوي. بارک الله فیک. او دویمه طریقه دا ده چې کتاب په موبایل کې پی ډي اف کې صحیح شو. درېیمه طریقه دا چې کتاب تا سره مخامخ وي. یو څلورمه طریقه چې هغې ته ستاسو ضرورت نه راپېښېږي هغه لیکل دي. دا هم ډېره فایدهمنه طریقه ده چې سړی د دعا نوټ کې ولیکي، یا وروسته بیان ولګي او د هغې نه بیا په ارام ولیکي. نور خو زما ګمان نه راځي چې دا ټولې زباني یادېږي داسې. که الله څه خاص دماغ در کړي، که زه د خپل ځای یم زه خو د الله ډېر کمزوری بنده یم، که یو نوي خبره راته داسې وکړي که نه او یو ګنټه خبرې وکړي، دا هم نه چې یو منټ خبره د دوه دي پنځه دي هغې سړي ته یادېږي. یو ګنټه خبرې په هغې کې څلور پنځه دعاګانې ذکر شي سره د تفصیله، دا ټولې خبرې زما ذهن کې په یو پر اورېدو سره نه کښېني. که تاسو هغه بادام ډېر خورئ او د بادامو کمال هغه جدا مسله ده. خو دا راته ووایم ګوره دا دعاګانې چې تا نه ضایع کېږي ته لوی تاوان کې پروت یې. لکه په دې خوشحالېږه مه، یا ما داسې لطیفه مسخره ونه کړه چې یاره به موږ وخاندل خبره ختمه شوه. څومره لوی خیر تا نه روان دی. بیا سبا هم دغې کس راشي یاره به شیخ صاحب ژوند کې برکت نشته او دا مسلې او مشکلات او موږ په خپله کوشش نه کوو چې ژوند زموږ برکتي شي او وخت زموږ برکتي شي، اولاد زموږ برکتي شي، بدن زموږ برکتي شي. موږ په خپله کوشش نه کوو. او دا څومره منډه دا یاده کړئ، دا څومره منډه چې د دنیا دپاره ووو که نه، که د دې لسمه برخه دې د الله د دین دپاره وواله نو ډېر څه به یې زده کړي. لسمه برخه راته وایم، ښه لسمه. دا کم زور چې موږ دنیا له ورکوو او کومه منډه او تکلیف تېروو، که دغه لسمه برخه موږ د الله د دین دپاره دا تکلیف تېر کړو، موږ به ډېر څه یاد کړو، موږ به ډېر ترقي وکړو. اللهم انی عبدک ابن عبدک، یا الله زه ستا بنده یم او ستا د بنده زوی یم.
ابن امتک او ستا د وینځې بچی ما. دا تعارف دی ښه زما او ستا خیال هم دی که نه؟ دا زمونږ څه دی؟ نو غټې غټې مه ووایه، لنډ تعارف زما او ستا دا دی. بنده د بنده زوی د وینځې زوی، بس پلار زمونږ هغه د الله بنده و، پلار د هغه د الله بنده و، پلار د هغه د الله بنده و، او آخره کې آدم علیه السلام د الله بنده و، او آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا و. نو چې کله هم داسې لږه زړه دې هوا خوړه و، غوښته چې داسې لږې ګټې ګټې ووې، نو دا خپل یو سلسله را یادوه، بنده د بنده زوی او هغه د بنده زوی، مور هغه وینځه د الله. په بندګانو د الله کې ټول محتاج دی الله ته. او دلیل پې دا دی چې دغه بره سلسله وګوره، ځکه ژوندي مور پلاره پورې به ژوندي، ځکه ډېر عمرونه ورته میلاو شوي، نیکه پورې به ژوندی، بره چی شو؟ دلیل دی په دې چې د بندګان د الله و او کې یو هم نشتي. او بیا بندګي د الله په دوه قسمه ده ګوره، یو هغه بندګي ده چې انسان یې پخپله کوي او دا بندګي مسلمان کوي. یو بندګي د الله که دی غواړي او که دی نه غواړي، خو دی د الله د زور او د باچایي لاندې، لکه کافرانو ته وګوره، دا هم د الله بندګان دي که نه؟ که بندګي د الله نه کوي خو د الله بنده دی که نه؟ څنګه د الله بنده دی؟ وی منلی دی، منلی خو مسلمان دی، داسې د الله د طاقت نه لاندې دی، ځکه یې بنده دی. چې مرګ پرې راشي دی دا مرګ ودرې نشي، بیمار شو ځان دې روغ کړي نشي، او داسې نورې ډېرې خبرې دي. نو ټول د الله د باچایي د الله د زور لاندې دي. خو بیا په دې کې بعض بندګان هغه دي چې هغه مسلمانان مؤمنان دي، هغوی په خپله خوښه د الله بندګي کوي. نو زمونږ مشران بندگان د الله دي او من بندگان د الله یو. ناصیتی بیدک، زما تندی ستا په لاس کې دی، یعنی زما ټوله خبره ستا په لاس کې ده. زما تندی زمونږ د الله په لاس کې ده، معنی ده چې الله چې تقدیر کې څه لیکلي دي هغه موږ ته رارسي، او چې څو پورې الله نه یې غوښتلي نو زمونږ هغه غوښته نه غوښته هغه کار نه کوي. زما او ستا غوښته نه غوښته هله به کار کوي چې کله هغه د الله د مشیت سره برابر شي. یعنی زه دا غواړم چې سحر پلاني ځای ته لاړ شم، دا زه غواړم، خو دا به هله کېږي چې کله الله یې وغواړي. نو صحیح ده، زما او ستا اراده شتي، دا خو موږ ذکر کړي، زما او ستا اختیار هم شتي، خو زما او ستا اختیار او اراده محتاج دي د الله ارادې او اختیار ته. دا مطلب دی چې زما تندی ستا په لاس کې دی. ماض فی حکمک، ستا هر حکم په ما نافظ کېدو والا دی. یعنی ته چې زما په باره کې څه فیصله وکړي یا الله هغه کېږي، ځکه چې موږ کې دومره زور نشتی چې د الله فیصله ودرو، نشتی دا زور چا کې. کوم یو سړی دا غواړي زه دې بیمار شوم، تاسو کوم یو غواړي؟ او چې بیماري راشي بیا به ودرې؟ یو سړی وایي زه نه غواړم چې دې ورځو کې مړ شم، لا ځوان یم، مرګ به ودرې. غریبي نه غواړم او راله غریبي، نشي بچ کېدی. او داسې نورې ډېرې خبرې. نو د الله هره فیصله نافظېدو والا ده. عدل فی قضاؤک، زما په باره کې ستا هره فیصله د انصاف ده. اسألک بکل اسم هو لک، زه ستا نه ستا په هر هغه نوم سره سوال کوم کم چې تا د ځان دپاره غوره کړی دی. سمیت به نفسک، کم نوم چې د ځان دپاره یې ښودی دی.
او علمته احدا من خلقك یا اغا نوم دی پخپلو مخلوقاتو کی چاته خولی دی او انزلته فی کتابک یا دی اغا نوم پخپلو کتابونو کی را لے گلے دی او استأثرت به فی علم الغیب عندك یا دی اغا نوم خپل ایچ چاته ندے خولی پا علم الغیب کی دی ساتلے دی معنی دا چی ہر نوم بانی اللہ تا سوال شو طول ذکر شو کر کاغا نوم یا اللہ ویتا دا خپل زان دا پارے یا خو دے دی یا دی خپل مخلوق تا خولے دی یا دی پا کتاب کی را لے گلے دی یا دی ایچ چاہتا نے دے خولے پا غیبو کی دی ساتلے دی نو سب پاتی شو سزے پاتی شو نا گور دا دلیل لے پا دی بانی چی دا اللہ نومونا دی حکم سلن زیاد تی ہم بخپل ذکر دا خبر ذکر کرے ہو لیکن یا اللہ تانا سوال کم پا آغا نوم چی تا پا غیبو کی زن سر ساتلے دے یعنی دیسی نمونه دا اللہ شتی چی اللہ منگتا ندی خوری دا اللہ نمونه یو کم سل نی دا اللہ کو بیشمار نمونه دی ہاں صرف دوم رده چی یو کم سل نمونه سوک یاد کی زن پی پوه کی اثر پا جون کی اخکارشی دی جنتی دی نوردانی چی اللہ صرف یو کم سل نمونه دی سغواری دا اللہ نا ان تجعل القرآن ربیع قلبی سوال دارے چی اللہ قرآن کریم زما دا زڑ پسرلے وگرزوا ونور صدری او زما دا سینی دا پارے رنا وگرزوا وجلاء یا وجلاء حزنی وذهاب همی او زما دا مصیبتونو او غمونو دا لری کولو ذریعے وگرزوا خیرم دے قرآن تکن یعنی دلتا دے دا غم ختمول وڑی پا قرآن سر یا اللہ قرآن زما دا زڑ پا سرلے وگرزوا زما دا سینی رنائے وگرزوا او زما دا غمونو دا مصیبتونو دا سوچونو دا فکرونو دا دردونو دا تکلیفونو ختمون کے وگرزوا او دا پا قرآن سر ختمی کی الا اذهب الله همه وحزنه چی چا دا دعاوی اللہ با دا پیغمبر خبر زمانہ دا گو رکھا اللہ با دی سڑی غم او مصیبت او خبگان ختمی و ابدله مکانه فرحا او دا غیب زیب و خوشحالی ورکی استاسو مرزی را دعایا دوئی نای دو استاسو مرزی زمان کار بیانو گو و دیزی کی دیتو گو رچی اللہ قرآن زمان دا زڑ پسرلے وگرزو پسرلے بو گرزی چی اب تک یو مخموتانے ہوئی تاسو نه سوال کوم ځان له جواب ورکړي تاسو هم دا غواړئ چې قرآن ستاسو د زړه په سرلی وګرځي که غواړئ بې سوال پسې دا دی څومره تلاوت کې ځان له جواب ورکړه او بیا د هغې په مقابله کې فیسبوک څومره ګورې ټیک ټاک څومره ګورې یوټیوب څومره ګورې ایمو واټساپ د ښځې سره خبرې د بچو سره خبرې ملګرو سره ګپ شپ پالتو میسیجې دا تا سمره کې او دغه کتاب چې ته غواړې ټولو تاسو ووایي ښه په زور سره چې موږ ټول غواړو چې قرآن زموږ د زړه په سرلی وګرځي قرآن د زړه په سرلی هله ګرځي چې سړی تلاوتونه کوي د هر چا ته نه نصیب کېږي دلته مخکې دې جومات کې زموږ یو عربی او مؤذن تاسو به اکثرو ملګرو نه یې لیدلی ځکه چې هغه مخکې ورځو کې و ډېر وخت یې کېږي مؤذن خو پوخ نو خو چې کله به د جومات د مؤذن نو هغه به اذان کو سپین ګیری او یمنی و ابه همیشه د قرآن تلاوت کو یعنی زه د قیامت په ورځ به د الله په مخکې دا ګوی کوم چې دی ما په بل حال نه دی ځای یا تلاوت یا به دلته لمونځ کو چې لمانځه ټیم همیشه به د هغه سره قرآن لاس کو همیشه به د هغه سره قرآن لاس کو نو یو ورځ هغه جومات ته راغی او مؤذن نو راغلی نو جومات بنو چې زه رالم نو هغه د دروازې سره ناست بهر او قرآن یې ویلي په دې وچه ځمکه ناست قرآن یې نو چې ما به سلام واچو نو مسکی شو ما جومات بند دی د دې مسکا سره بلکل دا خبره زما ذهن ته راغله چې دا قرآن د ده د زړه په سرلی دی دی دومره خوشحاله دی د ده سره دا سوچ نیسي چې زه په وچه ځمکه ناست یم زه بوډا یم زما په ملا درد دی
د زړه پریشاني کړې او د زړه مسله ورته وه د سابندۍ مسله ورته وه بیا وفات شو روژه کې الله رب العزت دې وبخي الله دې قرآن د هغه سفارش کوونکی وګرځوي دا هغه خلک دي چې د قرآن سره ژوند تېروي دا هغه خلک دي چې قرآن د هغه د زړه پسرلی یعنې د موته که کینو په دې ځوانۍ کې که نه په وچه ځمکه نو موږ لږ ښځې راښځو چې یاره د ملا ورسره لږ دړ هم کوي او بل کیدی شي دا ځمکه یا خو ډېره ګرمه ده یا یخه ده او ما ته لږ مسلم ده او بل دا چې لږ پلانې کار میم ده او پلانې او زر خبرې به زموږ زړه ته راځي ستاسو څه خیال دی دې بوډا ته به څه تکلیف نه و خو د دې قرآن هغه خوند د ده نه هر څه هېر کړي دې ته وایي چې کله قرآن د زړه پسرلی وګرځي په اورېدو کې هم خوند په تلاوت کولو کې هم خوند په تفسیر کې هم خوند په ترجمه کې هم خوند او په عمل کولو کې هم خوند خو د افسوس خبره ده موږ ډېر لرې پاتې شوي د قرآن نه دا حقیقت دی موږ د قرآن نه ډېر لرې پاتې شوي یو الا بلا ګردن ته چا د مولا موږ ټوله ټیکه ورکړې ده دا د پښتنو عادت دی هر څه مولی او مولوي صاحب هم د ظالم زوی غږ نه کوي هغه وایي که چاته څه کوو که مولا شو زما د ځای ونیسي که چاته درسونه شروع کړو بیانونه سبا له به سړی مولا شي دلته بیا ولاړي که د قرآن تلفظ ورته وښایو سبا له به دا محراب ونیسي زمونږ خو دقه یو مونځ کوو دلته پاکستان له خوراکونه کوو خلک لرې پاتې شوي دي قرآن یعنې اویا کاله عمر یې شپېته کاله د قرآن نه ورځي دی به الله ته به کوم مخامخ کېږي زه خو دې ته حیران یم چې اویا کالو سړی مړ شي که نه د اتیا او د شپېتو او الله دې تپوس وکړي چې پلاني ستا خو دا ګرم سپینه شوې ده ویښته هسې څه دې حال و د قرآن سره دی ورته وایي چې الله ما خو نه دی ویلی او بیا دقه سپین ږیرې دومره ټیټ مزدوریانې کړي دي که نه او دومره منډې په دنیا پسې والي او چې د قرآن خبر راغلی وایي ماله نه راځي ښه بعضو ته چې وایي چې د قرآن تلاوت وکړه خفه کېږي به نه که زما د ټکي سخي خدای نصیحت په تور وي ته به وایي چې بس سمه پهلواني به ورسره کوې را پرځې به نه بس او بس مخ به سور شي او بلډ پریشر به هایي شو لکه قرآن د الله دی ته مسلمان یې زه مسلمان یم راوالی آیت دوتې ووایه او چې کله مزدورۍ خبر راشي ګورو په مزدورۍ کې وایي شرم نه وي او قرآن ویلو کې او دیندارۍ کې دی نه دی عادت دی غریب چې د دیندارۍ سره ژوند نه دی تېر کړی دی د قرآن سره ژوند نه دی تېر کړی لاړ شي جومات ته خبر هم نه دی چې مولوي صاحب څه وایي څه نه وایي امام کوم ځای کې یو کوم ځای کې د ډزر 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 او بیا منډه دی به تاله تلاوت وکړي دی به یو دوه خبرې د دین وکړي لرې پاتې شي نو د قرآن سره په زړه باندې پسرلی راځي او چې پوهېږي پې الله اکبر تاسو سرچ وکړئ یو ویډیو ده د داسې شیانو باره کې سرچ کوئ نو فایده به درکوي یو عربی جومات کې ناست دی یوازې سپین ږیری دی او چې د چا دې پټه ویډیو کړې وي جومات د دروازې کې ولاړ دی د نه ویډیو کړې هغه د ستنې سره یې ډډه لګولې یې ناست دی جومات ټول خالي دی او د دې یو ټکي سره دومره جاړي که نه دومره او د قرآن یې داسې نیولی دی لکه هسې مثال اوس لګیا دی إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اسی مثال لکه چې کوم خلک وایي چې الله زموږ رب دی او بیا به مضبوط پاتې شو نو دې ځای کې به هغه په ژړا سره چې کوم ځای به دې سره راغی وبه یې ژړل وی الله ما پکې مې شمار کړه تتنزل عليهم الملائکه د رحمت ملائک
د زنکدن په وخت کې په ده پسې راځي دې سره ښه په ژړا شو یا الله ما ته یې نصیب کړه الا تخافوا ولا تحزنوا ملائکو ته وایي چې نه به یېرېږي نه به غمجنه کېږي یا الله زما یې نصیب کړه دا د قرآن سره بل شان ژوند تېرول دي دا تاسو محسوسه کړې نه ده کېدای شي تاسو ته پته ونه لګي خفه کېږئ به نه دا ژوند چې تاسو تېر کړی داسې نه دی داسې ژوند چې د قرآن سره تېر کړی چې څوک پرې پوهېږي او ورته تېرولی شي نو داسې ژوند تېر شوی نه دی نو څه به زمونږ دغه سپین ږیری که چې د مخې له راږه او سړی دې تپوس کړي چې قرآن ستا د زړه څه ابو چې قرآن زما هر څه دی قرآن ابو لنډه ته دا وایي چې قرآن زما زړه دی نو ژوند به یې څومره ښایسته وي بیا مخکې دا دي چې ګوره فقیل یا رسول الله الا نتعلمها بعضو کسانو پکې دا وایي صحابه کرامو یا رسول الله دا دعا یاده نه کړو دا کومه دعا چې تاسو یا رسول الله یاد یې نه کړو رسول صلی الله علیه وسلم بلا ولې نه ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها هر اوریدونکي له مناسب دي چې یاد یې کړي دا هر دعا نه بعد وما تاسو ته یادوي دلته راته پیغمبر وایي هر اوریدونکي له پکار دي چې یاد یې کړي دا زما خبره نه دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ده نور مخکې ستاسو خپله مارسېده پنځمه دعا اسماء بنت عمیس رضی الله عنها روایت ته اسماء بنت عمیس پیژنئ بارك الله فيك اسماء بنت عمیس نه دیږي کې څه خر علی ابوبکر صدیق له د هغه اسماء نه ده کومه چې د ابوبکر صدیق لور ده یو د ابوبکر صدیق بیبي وه اوس به جواب موږ ته یې رایه ده راشي چې هغه ویلي وي ما له دې غسل لا کړي چې زه کله مړ شم سم ذهن ته رالو چې درسونه سړی بار بار اوري به ورته یادېږي خو چې دلته موږ یو پر درس وکړو بیا لکه اوس دا کم درس ما نن وکړو که نه بس کیسه ختمه شوه موږ واورېدو موږ خوشحاله شو موږ لږ محسوس هم کړه چې ګوره څوک یو ګوره دا اضافه پکې ته وکړه چې د عایشه رضی الله عنها مور وه خو د اسماء بنت عمیس د ابوبکر صدیق بیبي وه هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته دا خبره کړې وه الا اعلمک کلمات تقولینهن عند الکرب آیا تا ته یو څو خبرې ونه ښیم چې ته هغه په وخت د مصیبت کې وې دا روایت امام ابو داود راوړی دی امام نسائی راوړی امام ابن ماجه راوړی اسماء ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي آیا تا ته یو څو داسې ټکي ونه ښیم چې د سختي په وخت کې وې الله بس الله زما رب دی الله ربي لا اشرك به شيئا زه د الله سره څه شی نه شریک کوم بس دا رسول الله وسلم خوري دي اسماء ته وی په سخته کې وایه چاته یاد دی نه کتاب ته مو ګورئ لا أشرك به شيئا الله ربي لا أشرك به شيئا الله ربي لا أشرك به شيئا بس مصیبتونه به الله ختموي دا وظیفې تقسیمیږي بغیر اجازې نه ټولو ته اجازه ده هلته موږ ته دا عوام یې رولي وي بره یې دومره پاڼه ځوړنده کړي دي چې نیم میټري دا اجازه ما ته میلاو شوې ده نو دغه اجازه باندې هغه خلک دومره په رعب کې اخیستي چې اوس دا ټوله قصه ده سره اجازه ټولو مسلمانانو ته ده د الله له طرف نه الله د پیغمبر له طرف او دا ذکر دی نو مخکې هم تاسو اجازه ده څه ده چې مخکې هم تاسو نورو ته
بیانولی شي خوی شي الله ربي لا أشرك به شيئا. مالک صاحب مخکې تاسو ته وکړي دعا په دوه قسمه دي چې تا د الله نه څه وغوښتو؟ نه خو صحیح شو، خو د الله نه دې څه وغوښتو؟ نو بړی خو دې بیان کړه، بیا هم زما هغه سوال د منې قرض پاتې شو. نه یعنی ګوره د اسما ته چې دا خبره ښایي خو ته به په سخته کې وایې که نه، سخته خو څه نه څه سخته ده که نه، او ته دا وایې چې الله خالص زما رب دی، هېڅ شی ورسره نه شریک کوو. نو څه؟ نو دا ګوره چې الله زما رب دی، دننه پکې دا خبره پرته ده یا الله ستا نه علاوه نه دا سخته څوک راوستی شي او نه یې لرې کولی شي، او هېڅ شی ورسره نه شریک کوم. معنی ده چې مخلوق هغه څه نشي کولی کوم کارونه چې خالص یا الله ستا دي او تا پورې تړلی شوي دي. بس فریاد دې وکړو الله ته که نه، خبره وشو. شپږمه دعا ابی بن کعب روایت ته امام ترمذي راوړی ده او ما څو ځایونو کې ذکر کړی ښه. هغه وی قلت یا رسول الله، ما د الله پیغمبر ته ووایي چې انی اکثر الصلاة علیک، د الله پیغمبره زه د درود په تا باندې ډېر زیات وایم، زه درود په تا باندې ډېر زیات وایم په خپلو دعاګانو کې، یعنې چې کله دعا غواړم نو لازم په تا باندې درود وایم. او دا دعا ادب دی، ما د کتاب په اوله کې ذکر کړی چې دعا کې به دوه کارونه کې، د الله حمد به وې، په پیغمبر به درود وې، که غواړې دا چې دعا دې د قبلېدو ډېره لایقه شي، ستاسو خپله مرضي ده. یعنې دعا خو الله هغه هم قبلوي که ویې غواړي چې هغې کې درود نه وي، خو نه درود چې پکې وویلی شو، د الله حمد وویلی شو، نو غالبا دا دعا الله قبلوي. په اوله کې ویلی شي، په اخره کې ویلی شي. ښه وایي زه دا درود په تا ډېر وایم، فکم اجعل لک من صلاتي، نو دا درود چې زه وایم په دعاګانو کې دې له څومره برخه ورکم، یعنې دعا زه غواړم په دې کې دې څو برخې درودي. رسول الله وسلم ورته ما شئت، بس ستا مرضي ده نو چې څومره ته پکې درود وې. وی قلت الربع، یا رسول الله څلورمه برخه به درود شي، دا هم ډېر دی، یعنې درې حصې به دعا ځان له وغواړم، یوه حصه به خالص درود وی. وی راته وی چې ما شئت چې ستا خوښي نو فإن زدت فهو خیر لک، او که د دې نه دې پکې درود زیات کړو نو هغه ستا دپاره ښه ده. وی بیا ورته ما وی چې النصف، نیمه به جو دعا غواړم ځان له او نیمه به درود ویم نو. وی راته وی ما شئت ستا خپله مرضي ده، فإن زدت فهو خیر لک، او که د نیمې نه دې هم خبره زیاته کړه نو هغه به ستا دپاره غوره وي. وی بیا ورته ما وی چې فالثلثین، یا رسول الله نو د درې دوه حصې به درود کم، یوه حصه به دعا کم، یعنی دعا به ټوله په درې حصو کې تقسیم کم، دوه حصې به درودي، یوه حصه به دعایي. وی راته وی ما شئت، بس بیا ستا خپله مرضي ده نو فإن زدت فهو خیر لک، او که د دې نه دې درود ډېر کړو نو هم فایده مند به وي. اوس خو بله لار نشته، ځکه چې په دریو کې دعا. وی ما ورته وی چې اجعل لک صلاتي کلها، یا رسول الله بس په تا به صرف درود ویم نه، ځان له به پکې هېڅ هم نه غواړم، صرف به درود ویم. وی راته وی اذا تکفى همک ویغفر لک ذنبک، دا خو بیا ستا د ټولو غمونو او مصیبتونو دپاره کافي ده، او ستا د ګناهونو د بخښنې سبب به وګرځي. اوس بیا خو خبره ختمه شوه، ستا چې څومره غمونه دي تکلیفونه دي الله به درنه دې د لاسه ختم کړي، او ګناهونه به درته هم وبخښي. نو کوم ذکر دی؟ درود.
او درودو باره کې خبره نږدې ورځو کې شوې او دې کتاب کې هم د درودو ډېرې صیغې ذکر شوي دي ځکه راته هم کتاب او کتاب او دا میلاویږي الحمدلله ملک نه څوک راځي هلته ویره ماله پکې یو کتاب راوړه یا انټرنیټ په لاره کې چاته میلاویږي ځان لره پیدا کړي اذکار دي پکې دعاګانې ځان سره ساته هر وخت وایه نو شپږمه دعا کومه وشوه چې څومره یې وې درود چې څومره وې غمونه به دې ختمېږي او په دې کې عرب ډېر تکړه خلک دي عربو په دې خوله باندې دا درود نه دی په دې ژبه جاري معمولي خبره او تا ته هم وایي چې خبرې ورسره مزمز کېږي تا ته وصلي علی النبي په رسول وسلم باندې درود ووایه بیا زمونږ طرفونو ته د پنجابیانو دا خلک زمونږ نه تکړه دي پښتون قسم خوړلی دی چې دا دوه شونډې به ونه خوځوي زمونږ نه ښایي دا او ما په خپله د پنجاب کې یو څو ځایونو کې پروګرام ما کړی بیان نو هلته ما دا خبره ملاحظه کړې چې کله به ما د رسول صلی الله علیه وسلم نوم ذکر کړو نو درود به ټول ووایي همونږ یو څو دانې به کي جومات کې هغه درود ووایي نور خیر خیریت نو درودو کې زما او ستا خیر دی زما او ستا خیر دی سیکنډ پې نه لګي او زور پکې هم نشته زور پکې لګي د شونډې خوځول ګران کار دی هېڅ ګران نه دی چې الله توفیق ورنه کړي ګوره ډېر ګران دی یاد یې کړه زما دې په الله قسمي چې هغه رب چاله توفیق ورنه کړي که نه نو دا دوه شونډې خوځول داسې دي لکه جبل احد چې خوځوي او چې الله توفیق درکړي که نه نو غټ نه غټ کار غټ نه غټ عبادت داسې شي لکه هېڅ هم نه خبره ټوله د څه ده توفیق ده ګوره سهار مانځله سړی راځي که نه دا کمبل اوچتول چې الله توفیق در نه کړي دې نه یو بلډینګ جوړ شي اوچتولی شي څوک نشي او چې الله توفیق ورکړي سپین ږیرې جسم یې کونټي شوی په واورو په موسم کې را رواني پکې وښویږي پکې راولیږي نظر یې صحیح نه لګي دمې پکې کوي د هغه توفیق دی چې الله یې ورکړي همیشه سوال کوو چې الله ماله توفیق راکړه ومه دعا انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی دا مخکې موږ ذکر کړې ده دا دعا نو په هغه ځای کې موږ ذکر کړی و چې رسول الله وسلم د کمو خبرو نه پناه نیولې ده په الله پورې صرف ذکر کو انس بن مالک وی او دا روایت امام بخاری راوړی نورو کتابونو کې مشتي وی كنت اخدم رسول الله صلی الله علیه وسلم كلما نزل ما به د رسول الله وسلم خدمت کو هر کله چې به پړاو واچو یعنی په سفر کې فكنت اسمعه يكثر ان يقول نو ما به د هغوی نه دا دعا ډېره زیاته اورېده اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن یا الله زه پناه غواړم په تا سره د خفګان نه او د غم نه دلته مؤلف دې دپاره راوړي چې دې کې غم او خفګان ذکر دی یا الله زه پناه غواړم په تا سره د غم او د خفګان نه یعنې دې نه مې وساته والعجز والکسل او د کمزورۍ نه او د سستۍ نه والبخل والجبن او د بخل نه او د بزدلۍ نه وضلع الدین او د قرض د بوج نه وغلبة الرجال او د خلکو د غلبې او د زورور کېدو نه تېر شوی ده مخکې دي چې که نه هلته وضاحت شي نو دا اومه دعا شو په دې دعاګانو کې بیا وایي د مصیبت د پېښېدو یا د خفګان خبر د اورېدو په وخت دعا کله خبر واوري او مصیبت را پیښ شي دغه ټیم کې به څه کړي روایت ام سلمه رضی الله عنها دی امام مسلم راوړی دی وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر هغې ته کړې وه یا هغې ته اورېدلې وه ما من مسلم تصیبه مصیبه نشته هېڅ یو مسلمان چې مصیبت ورته ورسي مصیبت هر غم ته وایي ښه دا نه چې مصیبت یوازې مرګ ته وایي من مصیبت غټې حادثې ته هر چې تا ته راورسي یو حادثه د مصیبت دی هر مسلمان ته چې مصیبت ورسي فیقول ما امره الله او دی هغه څه وایي چې د څه ورته الله حکم کړی دی الله ورته د څه حکم کړی دی
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أو دي هغه سوي نو الله دته دا ویل إنا لله وإنا إليه راجعون. هر مصیبت کی او موږ چې وایو إنا لله وإنا إليه راجعون څوک مړ دی دا پسې مرګ کې وایو او یاره پلانې الله دې پرې رحم وکړي دې کله مړ شوی دی لکه الله دې پرې رحم وکړي ژوندی هم رحم ته ضرورت لري مړ هم رحم ته ضرورت لري. نو موږ یو دا رحم د رحم سوال د دغه دپاره خاص کړی مړي دپاره یو إنا لله دا به موږ د مرګ په وخت کې ووایو هر مصیبت یې دلته ویلی لکه یو سړی راپاڅېدو یو شی خوا کې یخودو چې وي که توته ورک شوی دی مصیبت دی که نه دی دلته ووایه إنا لله وإنا إلیه راجعون. اکسیډنټ وشو إنا لله وإنا إلیه راجعون. بیماري راله هر قسمه تکلیف دا دې ووایي بیا به ووایي اللهم اجرني في مصیبتي یا الله ما ته زما په دې مصیبت کې اجر راکه و اخلف لي خیرا منها او د دې نه راله غوره په بدل کې راکه. چا چې دا ووایي الا اخلف الله له خیرا منها الله به هغه له د دې نه غوره په بدل کې ورکوي. او دا دعا چې کله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام سلمه رضی الله عنها ته وکړه د هغې خاوند مړ و ابو سلمه رضی الله عنه رسول الله سلم ورته ام سلمې ته ووایي دا وایه دا هغې یا رسول الله د ابو سلمه نه غوره لا څوک شته چې الله به ماله راکړي او ته ووایه نه ته د الله نه غواړه وی ما دا ووایي یو څو ورځې بعد ور وټکېد رسول الله سلم راغلی و زه یې غوښتم د ابو سلمه نه ول الله غوره ورکړو. نو ته چې کله د باندې سخته راله إنا لله دې ووایي بیا اللهم اجرني دې ووایي اجر په مصیبت کې تا ته میلاو شو او الله به دله دې په بدل کې غوره درکوي. خو غوره نه لازم نه چې دقې د جنس نه بل څه به د الله درکوي خو دې نه به غوره ثوابونه اجرونه د الله رضا جنتونه د آخرت هغه اوچت اوچت نعمتونه دا هر څه تا ته میلاویدی شي چې کله ته دا دعا ووایې. په دې به اکتفا وکړو ځکه چې د دښمن نه د یرې په وخت کې دعاګانې دا یو څو دي نو هغه به په یو ځای ذکر کړو. بیا د هغې نه بعد د ظالم بادشاه نه د یرې په وخت کې دعا بیا د دښمن په مقابله کې د الله مرسته غوښته او بیا د هغې نه بعد دي د مریض په خوا کې دعاګانې د دم درود دپاره کمې دعاګانې ویله کي دا ټولې مسلې انشاءالله روانې دي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د هر غم او مصیبت نه وساتي او موږ کې چې هر چا ته کوم غم او مصیبت دی او سخت او تکلیف د الله رب العزت دی هغه سخت او تکلیف د هغه نه لرې کړي. که هغه د جومات کې حاضر دي که هغه د خبرې زما اوري او کوي الله رب العزت د هغه ټولو حاجتونه پوره کړي او الله رب العزت موږ د دنیا او د آخرت د سختونو او د غمونو نه وساتي. خصوصا الله دې موږ د قبر او د برزخ او د قیامت د سختونه په امن او امان کې او الله رب العزت موږ ته توفیق راکړي چې موږ د هغه نه دعاګانې وغواړو د هغه ذکر وکړو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.